سلامونه و نیکې هیلې الله تعالی دې کې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موخه د نن ورځې درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د ر، ر، ذ، ژ یا ګ تورو غږ، شکل او املا سره بلد شئ. قدرمن ښوونکو د دغه موخې رسیدو لپاره موږ او تاسو کولی شو بېلابېل فعالیتونه وکاروو. مثلا د دغه لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو شکل سره بلد شي، موږ او تاسو هغه درس توري چې تر اوسه مو لوستلی دي هغه په تختې لیکو، او یا هم که تاسو سره امکانات اوسي داسې زما غوندې په تختې نصب کوو. پس له دې چې په تختې نصب کړل یا ولیکل، بیا یو زده کوونکي د تختې اسم مخته وغواړئ او ورته ووایئ چې هر حرف واخلي یا ورته ښکاره کړئ او ورته ووایئ چې دغه توری کوم توری ده. پس له دې چې هغه ځواب ورکړه، تاسو هغه توری د تختې څخه پاک کړئ که تاسو په تباشیر لیکلی اوسي، او یا هم تاسو تختې څخه جدا کړئ که تاسو داسې ما غوندې نصب کړي اوسي. مثلا زه یو زده کوونکی چې احمد نومیږي هغه تختې په سر غواړم او ورته وایم چې دا توری څه شی ده. پس له دې چې احمد ماته ځواب راکړه الف، زه یې داسې د ځای نه اخلم او ورته وایم سمه ده. نورو زده کوونکو ته یې هم ښکاره کوم چې دا الف ده، دا تختې څخه لرې کوم. بیا هم داسې بل توری ته ځمه، مثلا محمود چې بل زده کوونکی ده هغه ته وایم راشه تختې په سر او ورته وایم دا کوم توری ده. کله چې هغه ماته ځواب راکړه چې دا الف مد دی، بیا پس له هغه ته هم تشویق کوم او دا توری تختې څخه لرې کوم. او همداسې بل زده کوونکی چې آمنه نومیږي هغه ته هم وایم چې راشه تختې په سر او ماته وایي چې دا کوم توری ده. حتما هغه وایي چې دا ب ده. پس له دا هم زده کوم او بیا نورو زده کوونکو ته هم همداسې شانس ورکوم. قدرمن ښوونکو، اوس څرنګه چې تاسو په تختې باندې ګورئ، زموږ سره صرف ر، ر، ز، ژ او ګ توري پاتې شوي دي. نو دغه لپاره چې زده کوونکو ته موږ درس معرفي کړو، موږ هغوی ته وایو دغه نن ورځې درس مو دغه شی ده او موږ نن ورځې درس مفصلا په دغه شیانو باندې بحث کوو. قدرمنو ښوونکو، اوس چې زموږ ګلالي زده کوونکي د تورو شکل سره بلد شول، دا یو وخت دی چې هغوی د دغو تورو غږ سره هم بلد شي. د دغه کار لپاره لومړی موږ تاسو هر توری زده کوونکو ته وایو، بیا یې غږ ورته معرفي کوو او بیا د آخر کې د زده کوونکو څخه هیله کوو تر څو د دغه توري غږ زموږ شاته په لوړ آواز ولولي. د بېلګې په توګه موږ وایو دا ر ده، غږ یې کېږي ره ره ره. دا بلې ر ده، غږ یې کېږي ر ره. او دا بلې ز ده، غږ یې کېږي زه زه. دا بل توری چې ده دا ژ ده، غږ یې کېږي ژ ژ. او دا چې ده ګ ده، غږ یې کېږي ګ ګ. لږ وضاحت ورکوو د ر او ر ترمنځ، چې ځکه ر چې ده دا ساده ویل کېږي، یعنې کوم مشکل پکې نشته. صرف دغه ر لپاره زده کوونکو ته وایو چې خپل ژبه کام کړي، لږ ځره نږدې کړي ر او دا ډک ویل کېږي. او د ژ د ګ ترمنځ هم لږ وضاحت ورکوو تر څو زده کوونکي پوه شو. ورته وایي په حقیقت کې دا دواړه تقریبا مشابه دي. په ځینې مناطقو کې خلک ډېر ژ په کاروي، اما په ځینې مناطقو کې خلک ډېر ګ په کاروي. اوس لږ ذره دغه غږ زده کوونکو سره تمرین کوو. پس له دې چې ډاډمن شو چې زموږ قدرمن زده کوونکي د دغو تورو باندې حاکم شول او وغواړو د هغوی د سطحه معلومه کړو، هغوی ته وایي چې یو کلمه هر کوم زده کوونکی وایي چې په هغه کې ر یا ر یا ز یا ژ یا ګ توری اوسي. فرق نه کوي چې په لومړي سر کې اوسي، په منځ کې اوسي، هر چېرته اوسي. خو که لومړي سر کې اوسي دا به ډېر ښه شي. مثلا یو زده کوونکی موږ ته وایي د ر لپاره روژه. پس له دې چې درستو تورو لپاره مې یو کلمه ولیکله، بیا اوس یو بل زده کوونکي ته یا نورو زده کوونکو ته شانس ورکوو چې راشي د تختې په سر او دغه ر ز یا ژ ګ توري دا حلقه کې په کلمو کې چیرته دي هلته یې حلقه کړي. د بېلګې په توګه دلته چې ده، مثلا دلته ر ده، دا داسې حلقه کې، همدلته دلته ژ ده، دا داسې حلقه کې. چیرته چې دوی دا توري ګوري، د یادونې وړ ده د ځینې تورو لپاره
هغوی ته د کلمې ویل ډېر شاید ستونزمن ووسي. مثلا د ګ لپاره هغوی ته شاید ډېر سخته وسي چې تر څو توري پیدا کړي، کلمې پیدا کړي. وبښئ. په دغه وخت کې تاسو ورسره مرسته کوئ او تاسو کلمې ورته ورکړئ یا هم وهڅوئ چې دغه خواته فکر وکړي. کله چې ټول تورو لپاره همداسې فعالیت ترسره کړئ، بیا زده کوونکي تشویق کړئ او ورته شاباسي ورکړئ. قدرمن ښوونکو، اوس چې زده کوونکي د تورو شکل او غږ سره بلد شول، دا یو وخت دی چې هغوی د دغو تورو املا هم زده کړي. د دغه کار لپاره لومړی موږ توري ډېر په نرمي لیکو، بیا زده کوونکو ته وایي چې زموږ لاس حرکت ته وګوري. مثلا دغلته یو نقطې نه لږ ډېر شروع کوو او دغسې راځي، دا شو ری، لږ یې کجوو. پس له دې چې ری شکل مو ورته کار وکړه، اوس بیا د ری نوبت ده. د دې لپاره ډېر ښه ده چې موږ تنها ری وباسو او پنډک یې خوشې کړو زده کوونکو ته، یعنې هغوی راشي د تختې پر سر او هغوی دغه پنډک ورکړي. زموږ توقع دا ده چې هغوی دا کار کولی شي، ځکه هغوی د دال توري کې پنډک یې زده کړی ده او شکل د ری هم مخکې له مخکې زده کړی. مثلا داسې موږ ورکوو ری او زده کوونکي دې راشي صرف یو پنډک دې ورته علاوه کړي. دا کار ښه والی دا ده چې هغوی هم درس کې ونډه اخلي او درس هغوی ته هم په زړه پورې کېږي. مثلا موږ دلته ورته لیکو زې او یو زده کوونکی بیا غواړو هغه نقطه ورکړي. همداسې ادامه ورکوو. اوس چې ټول توري مو ولیکل، پس له دې لپاره چې زده کوونکو نور هم دغه املا یې ښه شي، هغوی ته وایي د میز په سر دغه توري کار وکړئ او په دغه وخت کې موږ هغوی د میزو نه تېرېږو او د دوی کار نظارت کوو. پس له دې چې مو ولیدل چې زده کوونکي ښه بلد شول، اوس هغوی د کتابچو کې سرمشق ورکوو او هغوی د هیله کوو چې نیم صفحه دغه توري خپل په کتابچو کې ولیکي. اوس چې زده کوونکي د دغو تورو املا په انفرادي توګه زده کړه، دا یو وخت دی چې د دغو تورو املا په کلمو کې هم بلد شي. د دغه موخې لپاره موږ او تاسو ځینې کلمې چې په هغه کې دغه توري راغلي دي لیکو او د ری، زې، ژې او ګې توري منځ خالي پرېږدو. څرنګه چې تاسو په مثال کې تختې کې ګورئ، مثلا په درد کلمې کې موږ ری منځ خالي پرېښوئ. بیا یو زده کوونکي څخه هیله کوو چې راشي د تختې پر سر او دغه ری کلمه په دغه ری توری وبښئ په دغه کلمې کې پیدا کړي او بیا یې رنګه کړي. د بېلګې په توګه پس له دې چې دا زده کوونکی کار خلاص شو، دا تشویقوو او بل زده کوونکی غواړو چې دغه غوږ کلمې کې د ګ توری رنګه کړي. او همداسې ادامه ورکوو. تاسو کولی شئ دا ورقه یا دا کلمې زموږ ویب سایټ یا زموږ یوټیوب څخه ډاونلوډ کړئ. په دغه توګه زده کوونکي د دغو تورو املا سره په کلمو کې هم بلدیږي. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ښه وخت غواړم.